یو بزګر تخم کرلو. کله چې هغه تخم وشیندلو څه د لارې په غاړه ولوېدل او مرغانو وخوړل. لږ ترې په تیږه لرونکې ځمکه ولوېدل. بوټي شنه شول خو بیرته وچ شول ځکه چې د نم کمی وه. ځینې په ازغو کې ولوېدل. ازغي زر زر لوی شول او بوټي یې لاندې کړل. او څه تخم په ښه ځمکه ولوېدل. بوټي ښه شنه شول او لوی شول. ډېر حاصل یې ورکړو. استاذه ته ولې د خلکو سره په مثالونو کې خبرې کوې؟ د خدای پاک د باچاهۍ رازونه تاسو ته ښکاره شوي دي، خو نورو ته په مثالونو کې خبرې کوم تر څو هغوی ګوري خو نه ویني او اوري خو نه پوهیږي. د مثال معنا دا ده: دا تخم د خدای کلام دی. د لارې په غاړه هغه څوک دي چې د خدای کلام اوري او شیطان یې د هغوی له زړونو څخه وباسي تر څو ایمان رانه وړي او خلاصون ونه مومي. تیږه لرونکې ځمکه هغه خلک دي چې په خوشحالۍ کلام اوري خو ریښې نه لري او یوازې لږه موده ایمان لري او د ازمېښت په وخت کې مخ ترې ګرځوي. ازغي لرونکې ځمکه هغه کسان دي چې د خدای کلام اوري خو د ژوند خوشحالي او د مال تشویش یې نمو ته نه پرېږدي او میوه یې هېڅکله نه پخیږي. په ښه ځمکه کې لوېدلی تخم هغه خلک دي چې د خدای کلام اوري او په زړه کې ځای ورکوي. په ښه ځمکه کې لوېدلی تخم